عزتمندو مسلمانانو حاضرینو دا موضوع شروع چې انسان به د ځان سره خپل نیک اعمال څنګه همیشه وساتي چې دا نیک اعمال د انسان خراب نشي او برباد دي نشي. ځکه سلف به ویل نیک عمل کول آسان دي خو د نیک عمل ساتل ګران دي. و دې موضوع کې دا اخیرنی بحث دی او دا په دې بنیاد باندې کوو چې ګوره مونږ او تاسو محاسب یو محاسب نحنو محاسبون و مسئولون. مونږ او تاسو نه رب العالمین حساب مخلو زمونږ او تاسو نه رب العالمین تپوسونه مکوي. زمونږ او تاسو زندگی دا عبث نه ده، داسې عبث زندگی مه تېروه. زمونږ او تاسو د اعمال هم عبث نه دي. دا کوم منځونه چې مونږ او تاسو کوو او کومه روژې مونږ او تاسو نیسو او دا کومې شپې ورځې ما او تاسو سبا کوو دا هېڅ عبث نه دي. اگر که ما او تا ته اوس هېڅ عبث شانتې ښکاري خو نه داسې یو ناشنا ورځ را روانه ده تا ته به کله د دې بدلې دا میلاو شي. قرآن کې رب العالمین داسې خبره کړې ده فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. دې ته عنوان دا هم دی چې د انسان د ژوند هغه نچوړ پکې بیان شوی دی. انسان ګوره بس چې څه کوې جوړ کوه، که ځان دپاره دې څه د خیر طلب وکړو ډېر خیرونه به ته بیا مونې د الله په خوا کې، او که په شر باندې زندګي تېروله عبث زندګي دې تېروله په غفلت کې دې ژوند تېروو نو ګوره قیامت کې به ته غفلت بیا مونې ستا په عملنامه کې به غفلتي ګناهونه او فسق او فجور او د خپل خواهش موافق زندګي به وي. ځان سره په دنیا کې کله دا سوچ او فکر دا کوه. ځکه قرآن کې رب العالمین بل ځای کې دا خبره کړې ده. الله تعالی وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. الله وایي بندګانو ستاسو څه سوچ او فکر دی؟ ای تاسو عبث یئ او نن چې ګوره خلکو ته وګورې بالکل په عبثیاتو پسې ورپسې شوي دي او د عبث زندګي تېرول او دا بېځای خبرې کول دا ګوره جهنمیانو صفت دی. قرآن کې رب العالمین د دې جهنمیانو صفتونه ذکر کړي دي. یو صفت یې دا هم دی چې د یو بل نه به تپوس کړي چې هلکه ته جهنم نه ولې راغې، ستا د جهنم ته راتلو څه وجه وه، ته په دنیا کې کم کار کړی چې ته دې ځګین ته راورسولې. نو دا جهنمي به ورته وایي یو دا کار چې لم نکو من المصلین، ما مونځ نه کوو. دویم مې دا کار و ولم نکو نطعم المسکین، ما چېرته غریب له خوراک نه دی ورکړی. دریم کار مې دا و وکنا نخوض مع الخائضین، زه به بېځای خبرې کول ننوتی وم او زما نه د اصل مقصود پاتې شوی و. دا اوس بېځای خبرې نه دي، د ډېرو زنانو د ډېرو نارینهو ژوند بېځای تېر شو ایسته کې او دې غټې خبرې ته سوچ او فکر نشته دی. کله به زنانه خپل منځ کې کښېني فلان کې داسې خبرې وکړې او هغې دا وویل او دا غیبت او دا چغلي او دې زنانه ته پته نشته چې ما پسې ډېره درنه ورځ را روانه ده، ما پسې د زندګۍ د قبر هغه ژوند را پسې روان دی چې هغه د یوازېوالي زندګي ده. او حدیث د ترمذي کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا قبر د هر چا زما او ستا دا قبر هر ورځ ما او تا ته دا خبره کوي چې انا بیت الوحده. انسان ته ګوره داسې د خلکو په منځ کې عادت یې ګوره زه د یوازېوالي کور یم او ما له به راځي یوه ورځ. انا بیت الدود، ما کې ګوره چینجي زه د چینجو کور یم. کله انا بیت الظلمه، زه ګوره تیارو کور یم، تیارې په ما کې تیاري شته دی، په ما کې یوازېوالی شته دی، په ما کې یېرې شته دی، ډېرې ناشنا ناشنا یېرې دي. دا خبره ګوره حقیقت ته چې چاته د قبر یېره یادوي که نه هغه د دنیا په دې فضولیاتو کې نه لګېږي. هلکه څنګه د بېځای خبرې وکړمه، ما پسې ډېره اوږده زندګي را روانه ده. او ډېرو سلفو به ویل د هغه سړي نه مونږ ته بل قمقل سړی نه ښکاري چې هغه په دنیا کې ورپسې شوی دی او د دنیا د تاویلې ماویلې او آخرت تېر دی. دا ډېر قمقل سړی دی، دې نه بل مونږ ته څه قمقل نه دی معلوم. او د دې خبرې تشریح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی ده الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله. محمد رسول الله تاسو هوښیار سړی پېژنئ؟ هوښیار سړی کیس هوښیار هغه سړی دی چې هغه دې قبر له تیاری کوي، لګیا دی بس د دې لپاره د چا څه خبرې هم بېځای نه کوي او داسې بکواسات هم نه کوي او خپل مجالس هم نه خرابوي، خپل اعمال هم نه خرابوي، نه که ما پسې قبر را روان دی. دا سړی ډېر هوښیار دی. والعاجز وایي قمقل پېژنئ؟ قمقل سړی څوک دی؟ من اتبع نفسه وتمنى على الله، بس خپل خواهش پرستي کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
یو کس ورته خبرې وکړې ډېرې بدې ردې خبرې ورته وکړې سیر عالم نبله کوي چې کنځلې ورته وکړه وایي دې ورته وکتل عبدالله بن مسعود و دې کس ته وکتل ارمان دی چې قیامت نه وي او پولیس سیرات نه وي او قبر نه وي بیا به ته ډېر عجیبه جواب درکړی وایي جواب در ځکه نه در کوم نه دی کنځلو چې قبر را روان دی او پولیس سیرات دی او قیامت ته وي که دا نه وي که نه ما به ته ډېر ښایسته جواب یې درکړی وی او وایي کله ورته چا یو نوم ووایو عبدالله بن مسعود ته ډېر بد نوم ووایو هغه ورته وویله ای سړیه دا خبره واوره وایي چې کله زه جهنم ته لاړم که نه ما ته د دې نوم بد نوم ووایه زه ډېر بد نوم لایق یم و چې کله جنت ته لاړم که نه ستا دا نوم مال هېڅ ضرر نشي راکولی خیر دی که ستا په نسبت باندې زه فلان کی یم هغه ورته ابن روسه ویلی و ای د غوشانو بچیه دا لقب یې دا خبره ورته وکړه هغې ورته وکتل ویل خیر دی څه وی نو ووایه خیر د مشکل نه راوایي تا چې ما ته را کوم نوم ووایو و چې که زه جهنم ته لاړم وایي زه د دې نه بدترین نوم قابل یم بلکل دا خبره واوره که جنت ته لاړم که نه وایي ستا دا نوم مال هېڅ ضرر نشي راکولی خیر دی که ودې ویل چې ودې ویل ځکه د مالونو وجه دا وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري او محمد رسول الله په خپله باندې هغه بولې دنیا غمونه ویل مونږ نه خفه کوي ځکه وجه دا ده د دنیا د غم لارې شته دی اخرنۍ لارې مرګ ده بس او په قیامت کې بیا د دې غمونو د مرګ لاره نشته دی قرآن کې رب العالمین وایي چې دا خلک به د مرګ تمنا وکړي هلته کې بیا مرګ به ولې نه راځي او د دنیا هغه ژوند هم او د آخرت هغه ژوند هم کله بې فایدې ژوند مقصود دا دی چې دنیا کې داسې زندګي تېرول پکار دي چې ګوره زموږ او ستاسو دا اعمال باقي پاتې شي الله دې وکړي چې موږ او تاسو رب العالمین په دې رمضان باندې په قیامت کې بدلې راکړي هسې نه دا رمضان زما او ستا نه بل څوک وانخلي د ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته ملګرو وایي تاسو غریب پیژنئ غریب مفلس سړی پیژنئ تاواني سړی پیژنئ هغه یا د الله پیغمبره پیژنو یې چا سره چې درهم او دینار نه موږ هغې ته غریب وایو دا تاواني سړی دی هغه وایي دا سړی غریب نه دی وایي مفلس سړی او غریب سړی هغه سړی دی چې په دنیا کې ډېر منځونه کړي دي ډېر تلاوتونه کړي دي ډېر حجونه کړي دي ډېرې عمرې کړي دي ډېر اذکار یې ویلي دي په قیامت کې به یې بل سړی واخلي وایي دې باره کې هم څه خیال دی هغه ویل یا الله دا به کوم حالي چې یو سړی په دې تمه باندې په دنیا کې دی چې ما ډېر شی منځونه کړي دي ما ډېر شی تلاوتونه کړي دي او ما ډېر شی تسبیحات ویلي دي او په قیامت کې به سړی شي په تیاره به یې واخلي په تیاره باندې چې راکړه اوس منځونه هم راله راکړه او اوس راله تلاوتونه هم راکړه او اوس راله ذکر اذکار هم خپل راکړه او دا به زما او ستا د اختیار نه بهر دي ته به نه غواړې چې دا دې زما نه واخلې الله به فیصله کوي چې ورکوله اوس ته ولې دې سړي به دې بیانوله انشاءالله نننۍ اخرنۍ خبره ده کوم سړی چې دا خبره غواړي چې زما سره زما نیک اعمال باقي پاتې شي زما نه څوک وانخلي د خپلې ژبې حفاظت دې وکړي د ژبې په وجه باندې د ډېر خلکو نه اعمال لاړه ډېر خلکو اعمال هغه د ژبې په وجه باندې ایسته لاړه او برباد شو کله یې یو څوک واخلي او کله یې بل څوک د مارونو واخلي دا ګوره ډېره عجیبه خبره ده بار بار موږ دې باره کې دا خبره کوو ځکه دا بیماري دومره زیاته شوې ده دومره زیاته شوې ده تر دې پورې هغه علما هغه نیکان خلک هغه هم په دې څیزونو کې څه کله مبتلا شي په دې مجالسو کې مبتلا شي داسې غیبتونه او ناشنا ناشنا تهمتونه او ښه د دې مخامخ په مجلس کې غیبت هم کېږي دا په هغې باندې نه چې لکه دا غیبت مه کوئ دا ناروا ده ولې دا غیبتونه کوي وجه دا ده زمارونو چې زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې څوک غیبت ته ګناه نه وایي څوک بهتان ته ګناه نه وایي څوک دروغو ته ګناه نه وایي څوک کنځلو ته ګناه نه وایي څوک د چا د مؤمن زړه خفه کولو ته ګناه نه وایي هغې مړه دا خو ډېر شی خلک یې وایي کوي نو ستاسو سوچ دی چې ډېر شی خلک یې کوي الله وایي مې کوي نو ته به ډېر شی خلکو خبره منې که ته به د الله تعالی خبره منې داسې به ډېر شی خلک غلاګانې هم کوي الله وایي غلا مه کوي نو ته به غلا هم کوې داسې به ډېر شی خلک زناګانې هم کوي الله وایي زنا مه کوئ نو ته به دا کارونه هم بیا کوې دا خبره زمانونو غلطه ده چې ته چې لکه ډېر شی خلک یې چې کوي وایي نو د ځان سره د نیکو عملو ساتلو یو سبب هغه دا دی چې خپل ژبه دا بې ځایه مه استعمالوه د ژبې باره کې قرآن او حدیث کې ډېر ناشنا ناشنا وعظونه راغلي دي ډېر ناشنا ناشنا وعیدونه راغلي دي اولنۍ خبره دا ده قرآن کې چې رب العالمین ویلي دي الله وایي ولا تقف ما ليس لك به علم سړیا په خبره پسې مور پسې کېږي چې په کومه خبره باندې ستا علم نشته دی ولې وجه سره وجه دا ده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا الله استا سخیل له سړیا اے نارینه اے زنانه اته چې سلیګیای کنه او د دې لاړو نه صحیح جوړ کړی دا او د دې جبه د قلم جوړ کړل او د لیکایان کې لګیای
پلان کې باندې داسې کار وشو دا وشو داسې وشو نو ولې ستا څه خیال دی چې دې باره کې به الله تپوس نه کوي نو ډېر ناشنا تپوسونه به درنه وکړي رب العالمین ځکه الله تعالی وایي که نه په هغه خبره پسې مور پسې کېږه چې په کومه خبره باندې ستا علم نه وي ته په هغې باندې پوره پوهه نه یې کله کله خلک وایي که نه یاره دا پلان کې وایي زما ګمان داسې دی وایي مړه دا ته څه وایې ستا ګمان داسې دی ته مسلمان یې که نه ته منافق یې ځکه رب العالمین وایي ان بعض الظن اثم بعض ګمانونه خو ګناه ده وایي ته په هغه پسې ورپسې کېږي کله او د دین صفایي کله سړی کولی شي په دین کې څوک بدعات او رسومات بیانوي دا به کې هغه ته غیبت نه شي ویلی وجه دا ده که چېرته یو ځګین کې د دین بدي بیانېږي او ته د هغې صفایي نه کوې په دې باندې ته ګناهګارېږې ځکه امام بخاري رحمه الله وایي که په قیامت کې زما نه رب العالمین تپوس وکړي چې تا غیبت کړلی که نه وایي ما د هېچ چا غیبت هم نه ده کړی اگر که دومره جرح یې کړلي په خلکو باندې چې کتابونه یې پرې لیکلي چې فلانکی دا دروغجن دی فلانکی دا دی دا دی دا دی داسې ولي هغه کې د دین صفایي ده هغه کې غیبت نه وي خو نن زموږ استاسو مجالسو د عوامو د خواصو او تر دې پورې چې کله علما هم کښېني او په مسله باندې رد نه کوي چې هلکه دې فلانکي عالم دا مسله غلطه کړې ده په مسله وله رد وکړه هغوی سره هغې په دې ذات پسې ورپسې شي دا داسې دی شکل داسې دی خاندان داسې دی دا خو داسې خلک دی دا داسې دی مړه پرېږده په مسله باندې رد ورکړې دا مسله غلطه کړې ده دې قرآن نه مخالف ده د حدیث نه مخالف ده نور شکل صورتو هغه هر څه په خپل ځای باندې اول په خپل ځای باندې کله یو بدعات پکې یو رسومات پکې هغه ولا بیان که په ښه طریقې ولا کله بیان کوي دا کار ناروا دی شرعاً نو اولنی چې رب العالمین وایي چې ګوره انسانه په هغه خبره پسې مه ورپسې کېږه چې په کومه خبره باندې ستا علم نشته دی دا زمونږ دعوت دی زنانو ته چې دا بیماري په زنانو کې ډېره زیاته ده او اوس هغه سړو تر زنانو نه هم ډېره نقل شوې ده چې زما ګمان داسې دی وایي نه چې پوره علم دی په یو خبره باندې نه و که ستا خوا ته څوک غیبت هم وکړي هلکه غیبت مه کوئ سلف علما په دې خبر نه خفه کېدل چې چا به ورته وایي هلکه پلانکي ستا غیبت کړلی خوشحاله به شو وایي زموږ کار یې کړی دی وایي ما یې خپلې نیکۍ راکړې دي حسن بصیر رحمه الله چا ورته ویل پلانکي دې غیبت کړی دی کجوري راواخېستې ولې ولېږلې وایي خفه نه شي دا کجوري لګي دي تر ما سره ډېر غټ احسان کړلی هغه اریان شو لکه ستا څه ما کله احسان کړی دی هغه وایي تا زما غیبت کړلی ما دې خپلې نیکۍ راکړلې زما سره نور څه نشته دی دا کجوري پکې قبولې کړه ویل عجیبه سړی وایي ما دې بدي بیان کړه ته ما له کجوري تېری راکړې هغه ویل بس وایي دا تا ما له نیکۍ خپلې راکړلې وایي له ما نور څه اوس ویل نه کېږي معنه دا ده که چا دې غیبت هم وکړو نو خفه کېږه مه په دې باندې هلکه پلانکي د ما غیبت وکړو د چا په غیبت باندې څوک ښکته کېدی هم نه شي پورته کېدی هم نه شي ځکه عزت او ذلت رب العالمین کله دا ورکوي قرآن کې رب العالمین وایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء ستا په غیبت باندې نه د چا رزق کمېدی شي او نه پې د چا عزت چې کوم دی نه هغه کمېدی شي هسې به خپل ځان ذلیله کړي غیبت کوونکی سړی چې کوم دی هغه د خپل ځان هم دشمن دی او د خپلو نیکو اعمالو دشمن دی ځان سره د خپل نیک اعمال دا نه پرېږدي اوله دا خبره د ژبې باره کې چې ژبه ګوره کله به یې ځای دا مه استعمالوه دویمه قرآن کې رب العالمین وایي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون الله وایي هغه ورځ چې د ګواهۍ ورځ ده ستاسو دا ژبې په تاسو باندې ګواهي وکړي ژبه چې یا الله دې سړي ما باندې دا غیبتونه کړي دي چې په چا باندې را باندې بهتان لګولی دی چا یې پکې غیبت کړی دی نو هلته هم په تا باندې کله اقرار به در باندې کله دا وکړي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقبه ابن عامر رضی الله عنه هغه ته وایي دا صحابي ورته د الله پیغمبره من نجات څنګه وبچ کېږو وایي صحابو ډېر ښایسته سوالونه وو چې څنګه وبچ شو د غیبت نه او د دې چوګلیانو دا څیزونه میزونه دې نه موږ څنګه بچ کېږو او د نجات لاره څه ده په قیامت کې محمد رسول الله ته درې لارې وروښودلې خو زموږ مقصود پکې دا یو دی ورته وایي املک علیک لسانک ای زما ملګري د ژبې حفاظت دې وکړه ژبه دې ګوره بېځایه مه استعمالوه ځکه دې ژبې د سره ډېر خلک لاړه جهنم ته ورولې دی داسې ور روان دي جهنم ته ویل وایي ځکه دا ډېر خلک راولګېدل د خلکو دا عزتونه یې کله څه کړه وایي دا چې کوم دی نو لو کړه کله دا ګوره وړه خبره مه ګڼه چې ته د مسلمان سړي عزت خراب کړې ته په هغې باندې بهتان کله ولګې او ته په هغې باندې کله تهمتونه دا ولګې او بیا کله کله خلک دا خبره هم کوي یعنې جی په هغې کې وایي دا کار شته دی وایي تا ته پته شته دی که په هغه کې دا کار شته نو تا له دا اختیار چا درکړی ته په هغې باندې خبرې وکړه په حدیث کې دا دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث دی محمد رسول الله ورځ صحابه ته وایي اتدرون ما الغیبه تاسو ته پته شته تاسو غیبت پېژنئ غیبت څه ته ویلی شي نو هغه ورته ویل
ویل الله ورسول اعلم، الله او رسول ښه پوهېږي. نو بیا ورته ویل نبي السلام هغه دا دی ذکرک اخاک بما یکره، چې ته خپل رور په داسې حال کې یاد کړي چې هغه بد ګڼي. صحابي د الله پیغمبر که دا کار پکې په دې سړي کې بیا موږ وایو په شیشه یې وایو. نبي السلام ورته وایي فقد دغه خو دقې ته غیبت ویلی شوی، او که پکې نه وي نو فقط بهته تا بهتان ولګو، بیا خو د غټه ګناه بله وکړه. معنی که دا کار پکې هم دی تا له دا اختیار نشي تر هغې دا بدي بیان کړي. هم که مخامخ ورته ویلی شي ځان نه کېنولی شي د اصلاح په نیت باندې چې هلکه تا کې دا ګناه ده داسې مه کوه دا ناروا ده شرعن، بیا صحیح شو ویلی شي. او که چېرته په کې دا کاري او ته په شیشه بیانې تا ته دا اختیار هم نشته دی، او که پکې نه و بیا خو تا په هغې باندې غټ بهتان ولګو، بیا خو دې په بله غټه ګناه کې ځان مبتلا وکړه. د دې وجه دا ده چې د مسلمان سړي عزت رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دی. عبدالله ابن عمر وایي ما د الله پیغمبر ولدو چې د کعبې نه طواف کوو، وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یطوف بالکعبه، د الله پیغمبر د کعبې نه طواف کوو. ویقول بیا کعبې ته وویله چې ما اطیبک ته ډېره خوشبویه یې، وایي واطیب ریحک ما اعظمتک واعظم حرمتک، ای کعبې ته ډېره عزت والی او ستا ډېر اوچت مقام دی د رب العالمین په نزد باندې، او زمونږ په زړه کې هم ستا ډېر اوچت مقام دی. وګوره دا خبره واوره والذي نفس محمد بيده چې لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك. وګوره کعبې ستا د قدر نه لوی قدر د رب العالمین په نزد باندې د مؤمن سړي دی. خلک د بیت الله به دې څوک نشي بیانولی که نه، او سړی په کفر ته کله ورسي دا څه خبره ده چې ته د بیت الله بدین نه بیانې، او دا ښه کار دی ته د مؤمن سړي بدي رقم ځای نه بیانې. الله پیغمبر وایي کعبې ته وویله حقیقت چې ستا ډېر لوی شان دی او ډېر عزت والا کور یې. ګوره د مؤمن سړي د عزت نه ستا عزت ګوره کله اوچت نه دی. او د الله پیغمبر هم داسې وایي، دا رب العالمین هم ویلي دي. رب العالمین وایي که چا بیت الله ونړو په دې باندې دومره نه خفه کېږم، خو چې چا مسلمان سړی قتل کو که نه په دې باندې ډېر سخت خفه کېږم. رب العالمین دې خبره کړې ده. چې د رب العالمین کور دی، د هدایت لاره ده، د تقوا ځای دی، ډېر ناشنا خیرونه پکې دا دي. عبدالله ابن عمر وایي د الله د پیغمبر نه ما دا خبره ویل واورېده چې کعبې ډېر اوچت مقام دی ستا، د مؤمن سړي د عزت نه ستا عزت او قدر ګوره کله لوی دا نه دی. نن موږ او تاسو د الله د کورونو خیال ساتو دا ښه خبره ده، خو د هغې نه وروسته بیا د مؤمن سړي هېڅ خیال نه ساتو، غیبت هم کوو، بهتان هم پې لګوو، بدې ردې مو ته وایو، زړه هم خفه کوو ورله. موږ مړه پرېږدوې خپل کار به کوي. تا ته د دې خبرې معلومات نشته دی چې د مؤمن سړي شان کله هغه دا نه دی. ځکه وجه دا ده چې ګوره دې په وجه باندې دوستانو وګورئ نیکۍ لاړې شي. نو کوم سړی چې دا خبره خوښوي چې زما سړي زما نیکي باقي پاتې شي، زما روژه، زما حج او زما زکات او زما ذکر اذکار دا دې زما نه برباد نه شي، د خپلې ژبې حفاظت دا دې وکړي. او چې کله د ژبې حفاظت نه کوو که نه نو کله به یو سړی نیکي واخلي او کله به بل سړی نیکي واخلي. او سلف علماو به کله کله ویله ویل دا خبره ډېره د افسوس خبره ده چې یو سړی د دنیا نه په دې سوچ و فکر تللی چې زما ډېر شی څه کړي دي او په قیامت کې دې یو بل واخلي. دا ډېره د حیرانتیا خبره ده. ویل تر دې پورې محمد رسول الله وایي یو به راشي چې الله زما غیبت کړی، الله به ورته نیکي وله ورکړي، نیکي به ترې واخلي. بل به راشي چې الله په ما یې بهتان لګولی دی، الله به وایي چې دې له موږ څه ورکوو، هلته خو دینار او دراهم خو نشته دی، پیسې خو نشته دی، نو تاسو معاف کوئ، نه اعمال به د نه خلک اخلي. تر دې پورې ډېر شی خلک به راشي دې څه به هېڅ یو نیکي هم پاتې نه شي. الله به ورته وایي چې بس چې الله بس هغه نیکي خو رانه خلکو واخیست چې چا معاف نه کړم. په دې کې به یو کس بله هم راشي په اخرې کې. دا صحیح حدیث دی. محمد رسول الله وایي رب العالمین به ورته وایي چې هغه غریب خو څه مونځونه وخت خلکو واخیسته، څه روجې زکاتونه وخت خلکو واخیسته، څه یې اخلې. الله به ورته داسې وکړي چې ته را خپله ګناه راواله او دی یې ورکړه، ستا چې کومه ګناه ده دا دی له ورکړه، بس په دې کې به ستا حق ادا شي. سلفو به ویله وایي دا څومره عجیبه سړی چې د بل په زنا باندې جهنم ته دا روان دی، د بل په غلا باندې جهنم ته دا سړی روان دی، غلا بل کړې ده، دروغ بل ویلي دي او جهنم ته بې دا سړی روان دی. دې نه ویل بل تاواني سړی مو ته ویل کله دا نه ښکاري. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله، ویل سود څه د پاسه او یا دروازې لري، ان ارب الربا
غټ د سودونو سود دار چې سړی د خلکو غوښې وخوري وایي دا هم سود خور دی وایي نبي اسلام وایي که وایي ډېرې زنانه به د سودخورو په صف کې ولاړې دي وایي چې یا ربي مونږ په چېرته کې معاملات نه دي کړي اخیستل او خرڅول مونږ کوم ځای کړلي مونږ د سودخورو په صف کې څه کوو الله به ورته وایي چې بلکل تاسو به اخیستل خرڅول نه دي کړي او تاسو د خلکو غوښې خوړلي غیبتونه هم کړلي د خلکو په خلکو هم بهتانونه لېږولي تاسو باندې هغه سود در باندې پاتې دی بیا معنی دا ډېره د حیرانتیا واله خبره ده نن مونږ او تاسو منځونه هم ښه پابندۍ باندې کوو تلاوتونه هم ښه پابندۍ باندې کوو خو بس زګي ته نه شو رسولی نو د دې ځای کې مونځ وکړه او بار وځه او بیا شروع وکړه بس د خلکو عزتونه هم لو کوه او غیبتونه او دا د مانونو خپل عادت دغه وګرځوئ عادت د ځان سره قص په دې خبره باندې وکړئ او ځان ته دا یري را یادوئ چې لکه ما مونځ وکړو چې سبا دا مونځ زمانه پلانکې اخلي اما باندې به د خپله ګناه را بار کوي ولې چې کارونه زه کله وکړم او ځان سره قص په دې خبره باندې وکړي زما د اعمال دا ځان سره باقي پرېښودل کله دا پکار دي لکه سلف علماو به دومره احتیاطي زندګي کله دا تېروله ځکه سلفو به ویله وایي چې کم مجلس کې غیبت کېږي او کم سړي د خولې نه غیبت راوځي دا سړی فاسق دی وایي هلته یو فاسق وایي ته فاسق او فاجر یې ویل د هغې په مجلس کې به نه کېناستل هلکه ویل ته که څه زمونږ عمل په موږ باندې پېرزو نه شي وایي اوس هلکه زمونږ د عمل خلکو له ویل ورکوي او نن په دې باندې خلک مجلسونه چې کوم کله هغه څه کوي تازه کوي په دې باندې معنی دا ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که نه وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیره وایي که د چا په الله باندې ایمان او د چا په آخرت باندې ایمان یا د خیر خبرې کوي او لیصمت دې چپ شي هلکه هسې نه د خولې نه بې دې خبره کله راونه خېږي چا عزت کله خراب نه کړم د چا باندې کله بهتان ونه لګو د چا غیبت کله ونه کړم نن د هېچا سره دې خبرې پروا نشته بس خو چې دوه کسان یو ځای کېږي شروع بس په چا باندې به کله چا عزت به کله شروع په هغې باندې وکړي پلانکې داسې دی او هغه دا دی او هغه دا دی د الله تعالی بنده تا ته پته نشته دی چې کله ستا نه دا نیکي واخلې که نه بیا به تا له ارمان وشي لکه دا ماسې چل کړی دی په منځونو به تا ځان ستړی کړی قیام اللیل به تا کړي روژې به تا نیولي زکاتونه به تا ورکړي الله به وایي چې اوس دې له کله دې عوض دا ورکړه معنی دا ده د نیکو اعمالو ځان سره ساتل دا پکار دي او بل دا داسې مؤمن جوړ شه چې ستا د ژبې او د لاس نه خلک محفوظ داسې سړی ځان جوړ کړه چې ستا د ژبې نه هم خلک محفوظ وي او ستا د لاس نه هم خلک محفوظ وي محمد رسول الله یو ورځ د اوچت سړي تذکره کوله صحابي ورته وایي د الله پیغمبر اوچت سړی څوک دی اوچت سړی هغه دی چې هم مال لګي د الله په لار کې هم بندګي کوي معنی مال هم لګي او د الله تعالی بندګي هم کوي ډېرې خبرې ورته بیانولې دا صدقې کې د الله پیغمبر د صحابي ته دا خبره کوله صحابي ورته د الله پیغمبر کله چا وسته کېږي د صدقونو څه چل به کوي هغوی که نور څه وستې نه کېږي که نه خپل شر د خلکو نه بند کړه دا هم صدقه ده معنی چا له ضرر مه ورکوه چا له په جیب باندې ضرر مه ورکوه دا غټه صدقه ورکړه په دې سړي باندې چې ستا د ژبې د شر نه خلک محفوظ شو ته ډېر صدقې والا سړی تا غټه صدقه دا وکړه او بیا محمد رسول الله داسې ویلي دي المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تاسو مؤمن سره پیژنئ مؤمن سره هغه دی چې د دې نه د دې د شر نه خلک محفوظ دي خلک د دې نه په امن کې نه چاله په لاس باندې ضرر ورکوي او نه اوچت سړی دی مؤمن اوچت مؤمن هغه دی چې نه چاله په لاس ضرر ورکوي او نه چاله په خوله باندې ضرر ورکوي مې دې به داسې وویله والذي نفس محمد وی زما دی قسم په هغه ذات باندې چې زما روح د هغې په لاس کې دی لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره هغه سړی ګورې سر جنت ته نشي داخلي دی چې د هغې نه د هغې ګاونډي کله په امن کې نه وي لکه د ګاونډیان د دې ګوره ډېر ناشنا حقوق لري نن خلک په ګاونډیتوب کې په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره خبرې هم بندې کړي یو بل خوا هم نه ورځي یو بل سره لکه دا څه ته یهودو په محله کې ته اوسېږي ته څه نصراني یهودي که څه شی که ته مسلمان نو مسلمان خو دا کار نه کوي ځکه د موږ استاد سلفو عبدالله بن مبارک خواته یهودي اوسېدو انصار به په خوا باندې ورتلو د نبي اسلام خواته یهود اوسېدل خوا به کله ورله نو ته مسلمان یې ستا څنګه ایمان دی او څنګه مسلمانتوب دی ستا چې ستا د مسلمان سړي ستا په ګاونډ کې دی هغه هم کله ستا نه دا خفه دی معنی دا ده چې د نیکو اعمالو ځان سره د باقي ساتلو دپاره یو سبب هغه دا دی چې سړی کله د خپلې ژبې حفاظت دا وکړي بل سبب هغه دا دی چې ګوره چېرته مسلمان سړی قتل نه کړي د لاسه د مسلمان ونه وجلی شي دا خبره ګوره واورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا شپېته کاله زندګي او شپېته کاله نیک عمل کړي
ډېر شي حجونه هم کړي دي ډېر شي عمرې هم کړي دي او چې یو قتل یې وکړو که نه یو قتل لاړ هر څه برباد شو اگر که دا خو ایمان کېدی دا سړی مؤمن سړی راولګېدو او بل مؤمن یې ووجو تېر شوي اعمال ټول برباد شو یو عمل هم نه پاتې کېږي یو عمل چې څومره عمرې کړي دي څومره حجونه یې کړي دي ډېر ذکر اذکار یې کړي دي لاړ او اعمال برباد شو علماو دا خبره په دې کې راغونډه کړې ده چې د انسان اعمال څنګه بربادېږي یو پکې قتل دی بې ځایه قتل چې چا وکړو لاړ او تېر شوي ټول اعمال د شپېته کاله زندګي تا ولې لرې کړي هغه لاړه په یو قتل باندې ټول استلاړه برباد شو ته الله ته په قیامت کې نشي ویلی چې الله ما خو دا کړو دا کړو دا الله به تا ته وایي چې تا پلانکه سړی وژلی دی هغې په وجه باندې ستا ټول اعمال کله څه شوي دي دا برباد شوي دي د خپلو اعمالو لحاظ وکړئ د ژبې لحاظ هم وکړئ د ژبې په وجه باندې خپل اعمال مه بربادوئ د خپل ځان هم خیال ساتئ ځکه اوس ډېر د بد اخلاقۍ زمانه راغلې ده خلک په وړو وړو خبرو باندې خلک وژني بس هر سړي چې که نه به دغه تومانچه پیدا کړې ده او بس په هغه باندې راولي سړی په ووژني لکه دومره بد اخلاقي د الله د پیغمبر حدیث کله سړي ته وریاد شي محمد رسول الله وایي چې کله ډنګ ټکور زیات شو او ډمې عامې شوې ډمې نو خلک به د شادوګان او خنزیران به د خلکو نه جوړ شي د دې حدیث یو معنی دا ده د خلکو خوی به د شادوګانو شي و د هر سړي خوی سره شادو دی لکه دا د سپو په شان د خوی د خلکو جوړ شوی دی معمولي خبره بس راپاسو بل وجنه لکه دا څه انسانیت نه خبرې ته څه قسم زندګي تا تېره کړه ته دومره دین نه لري د الله پیغمبر رښتیا ویلي دي چې کله ډنګ ټکور او ډمې زیاتې شي نو په دې کې به دا دوه عذابونه زیات شي د خلکو نه به شادوګان او خنزیران به د خلکو نه جوړ شي نو معنی دا ده یو به شکل و صورت هم بدل شي بل د خلکو خویونه به د دې په شان دګي شي اوس وګوره که نه چا سره خبرې نشي کولی بازار کې ډېر بد اخلاقۍ د لاسه خلک دومره بد اخلاقه شوی دی معنی دا ده ډېر احتیاطي زندګي تېرول دا پکار دی مقصود زما په دې کې دا و مونږ تاسو دا رمضان په مونږ تاسو باندې تېر شو دا رمضان ځان سره باقي وساتئ هسې نه دا روژې دې نه بل څوک وانه اخلي د هغې د باقي ساتلو دپاره مخکې مونږ یو څو اسباب بیان کړي دي مخکې جمعو کې نننۍ جمعه کې دا سبب بیان شو چې یو غیبت مه کوه ژبه دې غلطه مه استعمالوه دویم دا دی چېرته مؤمن سړی ستا د لاسه ونه وژلی شي ګورې اعمال به دې بیا کله ټول دا بربادېږي رب العالمین دې مونږ تاسو سره په دې خپلو اعمالو باندې ډېرې ښایسته نیکي راکړي الله دې زموږ ستاسو سره باقي دا وساتي الله دې زموږ ستاسو یو اعمال هم دا نه بربادوي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر